مخکې مونږ چوروټ ولو خو هغه سیګنل پکې خراب شو یو سیګنل کار نه کوي که نه ګرانو مینهوالو زما نوم دی در په در لکه مسټر سین زما د چینل نوم دی هغه په یوټیوب باندې دی او دغه چې کوم دی که نه نو دا در په در پروګرام ما شروع کړی چې چا سره ظلم کېږي نو مونږ یې روغه کوو دا د دې ښځې خاوند دی ښځې نه زه خاوند یم غلط شوم دی خاوند دی او دی ښځه ده دا دې ظالم په مینه باندې کړې ده او اوس چې کوم دی چې د کور نه چړي نو زه به تاسو اوس پوهیږم چې اخر د دې ورانه په څه باندې ده صحیح ده مخکې مونږ دا پروګرام شروع کړو خو تاسو خفه نه شئ دا که کټ کېږي مونږ به بیا شروع کوو پرېږدوی نه او د کیمرامین نه تپوس کوم هغه پکې را روان شو وایي ښه دا چې کار دی زه به اول د جنانه نه تپوس کوم لیډیز پچ لیډیز فسټ پروګرام جما دی که ستا دی چې ته وایې لیډیز پچ نو غلط دې ووایې که نه اول خو زه د ټولو نه تپوسونه کوم که نه خو د جنانه نه به تپوس کوم چې تاسو دا واده وکړو او اوس مو ورانه پچه ده سلام علیکم جی وعلیکم السلام دا خدای تباه کړه د دې اواز چې کوم دی د پنځه کم شپېتو زرو دی او تا دا دې خفه کړې ده څومره ښایسته اواز یې دی داسې حساب دی که نه تا سره خو زیاتې شوی که نه او جی او زیاتې ورسره شوی که نه دا خدای تباه کړه دا خو جج بوټی دی ججان دي دې سره چې دا راته ووایي چې تاسو دا واده په خوښه کړی و که نه د مور او پلار په رجا نه چې موږ خو په خوښه نه و کړې خو دا بې شرمه به زما پلار پسې راتوی دا لور دې ماله راکړه ماله راکړه مجاله ماجم جاله راځي نو ځکه ته مه جاله زه درسره یم ته خدای کور راکړ د دې دومره اختیار چې دی په جنانه لاس اوچتي ته بېغمه ده تاسو دې کوم ځای ملاقات کړی و وایي داسې کار و چې زه به روزانه تلمه بازار ته او دا بې شرمه به زما شاته را روان و شپېلي به یې راپسې والم ته به روزانه بازار له تلې او نو ستا بل کار نه و چې بازار له به تلې نو بس څه به مې کړي خو زما هم کار وي که د بازار کې زما خبره خو واورئ که نه دا خدای تباه که نی اورم قسم په خدای که وویلم ولې مې اورم نه خفه نه چې خو د دې ښځو هم بل کار نشته به ډرت بازار ډروت بازار ولې صرف سړی به بازار کې ګرځي څه بې شرمه ستا پروګرام دی که وږې دې شرم دی د دې ځای نه ګورې دا پروګرام دی راخوا دېخوا ولګه ګورې خفه نه چې دغه دی دا داسې کار دی که نه چې بس نه اوس بله خبره دا کوم که نه تاسو چې زما خبره خو واورئ که اول دا که ستا خبره ولې به یې اورم د جنانه ظلم کې دا تا په خوښه کړې وه خود مې په خوښه کړې وه ته ورپسې ولې ګرځېدي زما خوښه وه دا داسې ښایسته ښایسته قدمونه او سترګې ډېرې ښایسته وې یاره که زما منې دا سترګې وروباسه چې دې جیب کې واچي ګرځئ دې بس خبره ختمه تا ته ویم جنانه نو په سترګو به دې څه وکړي ما به هم لکه شاته کښېنئ نه 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 دا خو سترګې به ولې درکوي ولې به یې درکوي ښه دا څه ووایه که نه چې کله چې تاسو واده وشو که نه نو هغې نه لکه د رښتې نه مخکې که نه تاسو چې کله واده کولو نو دی ستا پلار دې مینت جاري کړې وه دی به پسې راتو په جلا جلا مې ورته وي چې دا لور دې ماله راکړه نو ستا پلار بس ورکړه زما پلار ورته وي چې ستا پې رضا ده نو وایي زما هم پې رضا ده مخکې چرله که بس ورې کړي او هم پې تنګ و ښه
څه توی کې دا ما خبره خو بیا که وویلم ورېږه یو منټ دته خو دا راته ووایه جانانه دا څوک دی دا ماشوم وایي دا خو زما یاسمین زوی دی ها و ماشاءالله نو چې دومره غټ پړ نه وړم ته وې نه وړم نو چې تا دومره غټ پړ ویلې کنه بیا خو مو د واده ډېره موده به چې وي څو کاله مو د واده وشو کارونه یې نه دي شوي بس دغه 3 میاشتې شوي درې میاشتې نه خدای قرآن که ما خو چرګم دا چې لکه په 3 میاشتو کې خبره یوړم ناورم دا چې لکه دا په 3 میاشتو کې دومره غټ چنډا زوی نه ورته بیا وښیم مونږ ته چې اوقات شو نه دا راته ووایه که نه یو خو دې ناجرینو ته زه وایم چې دا ټلیفون کې لایو کې رینګ مه کوئ ښه اوس خو مونږ پکې راغلي یو که نه ګوته ټیک که داسې که چې مونږ پوه شو ښه ده و داسې کار دی که نه ښه دا څه چلو یار جی دا په بازار کې ګرځېده پوره یو میاشت ځان له به ګرځېده نو زه به م ورپسې جي شاته تلمه ډېره مې خوښه وه خوس مې بدې شي نو ولې دې بدې شي څه چل دی نو څه چل دی چې بدې دي خبره خو واورئ که نه وایه څه خبره ده وایه نو په دې مې بدې شي چې دا کټې نه دی کوم کټې پرکټې ورته وایي پرکټې او جي دا نه دی دا ما ته څه پته وه چې د واده په شپه کمرې ته ننوتم که نه د کټ لاندې نه راووتو ما زه ویرېدم ما چې دې کمره کې دا 2 کسان څه کوي نو بیا چې دې نه مې تپوس وکړو نو دې ما شړلو بار ته د دې جنانه څه کېږي زوی یم جي دې ووایه زوی یم نو چې دې زوی نو چې دې نه شو ویلی تا نه شو ویلی چې زما مور چې کوم دی نو مخکې بل واده کړی نو ما له څه پته وه زما مور خو دا 3 واده دی اچھا ستا بل کار نه و جوړی نه جي بس څه مې کړي و جي خلک کونډه شوي 3 پیرې او جي او میوزیک پکې ضروري دی زما خبره خو واورئ جي که دا نه خبره مبي خو به ته ما وایي چې څنګه ته دې په اوس ته چپ که بس اوس ما پرېږده ټول لانجه تا کې د جنانه خفه نه کې ښه تاسې وایي څنګه خفه نه شي وایي بس پومات شي دا غټ سر دې نیولی دی که پروګرام سم کولی شي خو ویې که دي پروګرام دې راغه سر ته وړمه ورې اوسه پورې زما په طرف کې اوس د دې یو چمچه شوي خبره وره نو ګوره چې تا ځان چرته چنډا راوړلو که نه مه راوستو نو دلته خو به دې ویلې وې چې زما شدم واده نه چې 3 واده دی د ما د صبر کولو د خو ویې چې سبا کېږي نو نن دې مجاړه مړه یا به په دې ډېر کې مجاړه دا څه چلو کو وایي سیټ دی مړه وایي ټیک دی ښه زبردست خبره وره اوس داسې کار دی که ګوره ته غوسه کېږه ما کم از کم تا له پکارو چې تا ویلې وې چې دغه مجاړه مه کنه خدای دې خدا ماته کا او بیا بوتله ته هم کم عقل چړی نو تا به ویلې خیر خو د دې زه خو ستا په انصاف کې راغلی وم که نه چې تا سره به انصاف وکړو خو څه وې وایي نو اوس زه څه وکړمه ما خو ویې چې ته به راشې که اندازه چې دې خلکو له به مې وښایې چې دلته کې یو زمانه ده او هغې څه ډېر ظلم کېږي دا حکومت هم پکار دی چې زما تپوس وکړي حکومت تاسو دا وایي چې ته ځان سره پرسنډا راوړه وایي په دې غریب به څه کومه دا خو زما زوی دی که نه نو چې زوی دې دی نو مخکې به دې ویلي خدایشته ګرانو کتونکو ډېر بې عزته شوم خبره وکړه زه ټیک ده ګوره دلته د انصاف تله ده ښه د څه شي تله ده د انصاف خو ته چې کوم یې که نه اوس کسوب د ده نه دی ټول کسوب ستا دی څنګه کسور زما دی وایي ده پسې پرېږده سر سترګې نه اوسه چې دې به ما پسې بازارونو کې ګرځېدو نو
نو تا به هم تپوس کړی وی که نه مخې چرې در کړې وه دا جیمې مخې ساره جواره نه به بس ځا ویجنې به اوسه نن نو ته به پیچکې شوی وی چې په دې دومره جرې راکوي خو څه چل به یې پکې کوي نو ما ته څه پته وه چې دا پرکټې به ورسره وي جبه چې داسې کار دی که نه اوس داسې کار وکړه که جما مني که نه اول روغه کوئ که نه 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 کور مې وباسمه شړه مې سره د دې زه درته پرکټې پیچه کوم جو داسې کار به وکړو که نه چې دا زوی به دې په چا خرڅ کړو ولې خرڅې دا خو زما نیازبین زوی دی نو لري که که نه نو تاسو په منځ کې دیوال دی نو که څه څه وې نو لرې ډېر خو کله چې تاسو وایه اوس تاسو خو مونږ فیصلې له راغوښتې نه پیچلې خو ټول کلچور ستا دی څنګه زما دی زه خو د هغه په ډله شوې خبره وکړه او ډېر خو نه ده ګرانو کتونکو دا وان ډېر زیات روان دي بچې دا ستا قسمت کې دي کړې ورته راکړه ته یې چم نه وې چم وام مینهوالو دا ظلمونه چې کېږي دا ورته ګوره اوس دا د دې کچور هم نه دی د ده کچور هم نه دی څه چله شو کم از کم تا خو به هم ویلې که نه خدای دې بېل خو نه ماته ګرانو مینهوالو الله دې داسې مصیبت چرته هم نه راولي زه به کوشش کوم چې تاسو روغه وچې خو دا څه څه داسې دی روغه مه کوه نیکو نه 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 ښه ده ټیک ده داسې کار دی که نه چې دا ورانې مرانې روان دي بیا دې خیر وکړي نو دا دوی به زه څه نه یم ته بیا غوسه کېږي که نه زه وایم داسې کار وکړه دا بل چاته بوځه مزدوري به کوي به دې کور کې مه چاته نو تاسو وخت به ښه تېرېږي نو څوک کومه چې ما خو دې فیصلې له تاسو راغوښتې یم چې تاسو څه وکړو زما منظور دي نو ظلم دې کړی که نه څنګه مې ظلم کړی دا پروګرام دې سم جاري ساته کې بیا هغسې که ډوډۍ ولې سره دې پروګرامه ځان دې شرمولی دی ګرانو مینهوالو بچو داسې کار دی که نه تا خدای فوراً که په دغه پروګرام کې زما پسې د مصیبت کې راوتو داسې کار دی دوستانو چې الله دې په خپله د دې پیچلې وکړي دا نه حکومت پوهېږي چې دې مونږ کولیږو و داسې کار دی که نه چې ته اوس نه پوهېږي خو زه وایم په ښه مور کله کښېنه نو په دې بوتل څه کې که څنګه زما مشوره ښه ده څنګه ښه ده ولې زما پلار وی ما له قیامته پورې ګټي د چې زه دا واده کړم ولس به ما له ګټي نه دی به یې ګټي او زه به یې ساتمه ټیوې وایي ته به ورته کوترې ښکاري که نه چټې وي ښه خبره وړه اوس داسې کار دی که نه به زه ځم ډېر وخت تاسو نه ضایع کوم مینهوال هم ډېر را روان دي خو دې وینم نه د کیمرې مخه خوا دی او ډېر زیات را روان دي چې څومره را روان دي او زما دا پیج چې ګوري دا شعر کوي او چمې شعر کوي چې دې جنانه ته انچاپ میلو چې زه خو یې نه شم ورکولی خو چې دې ته انچاپ ولو چې او داسې خرڅلو سره چې څوک ودونه کوي د هغوی به دا ملي او د دم خدای کور راکړه خفه نه چې خیر دی دوی ته مې د خیرې وکړه دي څنګه دې زما زوی ته خیرې وکړه دا خو زما زوی دی که نه دا مو پکې مه کوه یو خو زما پروګرام چارو خوړو ډېر بد ښکاري چې خپلې ښځې ته جاړي الله مو په خپله پېچله یا مو الله په خپله نیټه دواړه مړه که بس کیسه به ختمه شي خفه نه شي په خپله نیټه به مرې که خیري ښه صحیح ده نو د پروګرام وخت ختم دی بس ډېر مو ډېر نه جایه کوم او زما وړه چانتي لور د ایمن شاهین افریدي هغه هم دا پروګرام ګوري نو تاسو ټولو ډېره مننه او وخت مو نه جایه کوم خو په اخره کې به زه دا یوه خبره وکړم ګزار به نه کې چې تا هم بد کړي خو تا ډېر بد کړي دي ښه اوس ما دې راکړه د الله په امان بل هفته به ملاویږو زما دا چینل وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ مسټر چین کامیډي ډېره مننه د الله په امان